دا خو به تاسو ډېره ښه پېژنئ، د دې نوم ډاکټر فوزیه دی چې افغانۍ ده، د افغانستان سره تعلق ساتي او ځان ته احمدزی هم وایي. دوستانو فوزیه چې کومه ده، دې ته هم ډېر ژر چې زه کول کېدي دا چې خلک د دې په انتظار وو، ځکه چې دې بې حیایي په سوشل میډیا باندې وکړې وه، نو هغه څوک هم وي د دې باندې هم موږ تاسو سره شریکې وي. د افغانستان جنرال مبین چې دی، دې ټولو ته یې داسې وارننګ ورکړی، خو دوی اوس په سوشل میډیا نه راځي، ټول ورک دي. یعنې دا د دې خاوند دی، کوم سوی چې دی دا زما خاوند دی او دا سړی چې دا بارملکی دی یعنې افغان دی. نو د دې به تاسو داسې ویډیوګانې هم کتلي وي چې دوی به کله ویل ځان برنامه کوي، یو څه ویل کیسه او ویل به یې چې زه هېڅ هم نشم. خو جنرال مبین چې ستاسو خو کور افغانستان کې دی، اګر تاسو بهر یې خو نه یم افغانستان کې دي، نو په دې وجه تاسو خو دا غم هم ونه کړئ، تاسو ته به ډېرې سختې سزاګانې جاري کړل شي. نو دا و تازین اپډیټ چې د فوزیه افغانۍ باره کې و، غوښتل چې تر تاسو یې درسوو. ویډیو ضرور لایک، نور معلومات د پښتو پوسټ په ویډیوګانو کې سره شریکوو. خپل نظر موږ ضرور شریک کړئ او تلو کې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ته خپل